دا اوس وشو که نه اته کاله شاوخوا کېږي چې دا کار مو وکړ او فرمایشونه خو افغانستان مختلف ولایتونو نه راځي د خارجي هېوادونو نه ځینې ملګري چې دوستان هلته وي افغانان اوسېږي نو هغه خلک هم فرمایش کوي حتی خارجي هېوادونو ته هم ځي دلته خو ځان لا زه نه یم نور کسان هم دي راسره کارګران دي هغوی هم راسره کار کوي لپاره هم بېل ځای نیولی هغه په هغه ځای کې کار کوي دغه رختونه هم دي ورسره مونږ جامې هم جوړوو واسکټې هم جوړوو خو اکثر خلک ملګري چې راځي نو دا تقاضا هم کوي چې باید رخت هم خریداري مونږ دلته وکړو چې دلته راځو نو مکمل باید چې رخت هم پکې وي پکولونه هم پکې وي دا د احمد خان د دکان پته ده په جلال آباد ښار د ډنډ غاړې ته نږدې کچکول مارکیټ کې دا دکان په 2م پوړ کې دی او دکان شمیره هم 14 نمبر ده او پاسې نمبر هم ورسره لیکلی 0 90
پښتو زده کړه فیسبوک پاڼه در سره خوښه او له نورو ملګرو سره شریکه کړئ او پښتو لرنینګ یوټیوب چینل هم خپله زنګوله یا سبسکرایب او له نورو ملګرو سره شریک کړئ.